हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. زما نوم فرخنده دی. ډاکټر سهیل صاحب خبرې کوي که نه؟ جی 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 ما تاسو تاسو نه دا کولو دا کوم کورس ته یو د ترکی ډراما ده که نه په پاکستان ټلویزیون چینل باندې ښودل کېږي. نو یو تاسو خو مې دا و چې لکه ولې بهرنی مواد وخت په وخت باندې د پاکستان حکومت هغه ریکمنډ کوي یا وړاندیز کوي خپل ولس ته چې دا وګوري. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ داسې ده که نه جي چې دا خو اوسنۍ خبره نه ده نو پرونۍ خبره ده یا د دې دغه خبره دې ډیکیټ خبره ده د تیرو 40-50 کالو راسي چې کله مونږ افغان جنگ په خپل سره خسته دي د 1977-78 نه پس نو تاسو کو ګورئ نو دا مصنوعیت یعنی د خپلې خاورې د خپل اتل د خپلې نظریې فضې د بهر خلک د بهر تاریخ د بهر اتل دا هیرو جوړول دا د هغه وخت نه شروع شوي. تاسو وګورئ چې په دې مختلفو وختونو کې باقاعده خلکو ته پیسې ورکړل شوي دي. یعنی په کومه زمانه کې چې میډیا دونه سټرانګ نه وه صرف یو پی ټي وي نو هغه پی ټي وي کې به هم نسیم حجازي غوندې خلکو له پیسې ورکړل کېدې او هغه ته به یې دا ویل چې تاسو داسې داسې ډرامو لیکئ ځکه چې هغه وخت کې د جهاد او د مجاهدینو ضرورت و. بلکې زه تاسو ته دا هم وایم چې دلته حاجي صاحب تورنګزو د پښتنو یو ډېر لوی اتل پاتې شوي دی او ډېر لوی اصلاحي تحریک خاوند و. د هغه په ټول تحریک کې 60% جهاد او 80% اصلاحي تحریک و. دلته یو عزیز جاوید نومې کس له چې خاري و د انکو سپیکینګ هغه له دوی پیسې ورکړې 15 لکه روپۍ حکومت او په هغه باندې یو کتاب ولیکلو او په هغې کې دا ثابت کړل چې حاجي صاحب تورنګزو چې دا ډېر لوی غټ مجاهد و او په تاسو باندې هم جهاد فرض دی. نو هغه کتاب په 15,000 چاپ شو په ټوله صوبه کې چې کم سکول او کم لایبرري وه هغې ته په سرکاري سطح باندې ولېږلو. او بیا دا چې دا چې کوم مزار دی په لکړو کې محمد جنسي کې نو هلته په سرکاري سطح باندې عرس شروع شو هلته لنګرې سرکاري شروع شوې او چې کله جهاد ختم شو کله جني وایي کارډ وشو نو د هغې نه پس نه بیا حاجي صاحب هغه سرکاري عرسو نه بیا دغه لنګر و سرکاري او نه بیا هغه عزیز جاوید چا په سترګو ولیده هغه په 89 کې چې کله جمهوریت راغی نو هغه بیا د پېښور نه لاړ انګلینډ ته وتښتېد او تر اوسه پورې د مړ جمدي پته نه لري. نو دا چې دي دا د هغه وخت نه را روان دي داسې نوې خبره نه ده. دا چې کله ته د خپلې نظریې یعنې مینوپولیشن کې مینوپولیشن د انګریزۍ ډېر ښه ټکي دی د دې لپاره چې کله ته د خپل بنیادي بیانیې فضې د بلې بیانیې راوستېدو لپاره مینوپولیشن کې نو بیا ته داسې شیزونه کوې. یعنې تاسو دې نه اندازه لګوئ چې ترکي کې په خپله یعنی ترکی کې په خپله د دغې فکر د دغې سوچ خاوندان څومره دي. زه ترکي ته 2 ځله تللی یم نو که د هغې قسم مې ته وکړې حق حیران شه. اور دلته زمونږ یو خاص قسم سټیګمټایزیشن دی د هغې ذهن سازي کېږي په دې طریقه باندې او زمونږ خو داسې قوم دی چې د تاریخ نه لرې دی د کتاب نه لرې دی نو بس هغه ډیر په اسانه باندې په هغه جال کې راګیري. او ډاکټر صاحب که موږ خپل صوبې ته یا پښتنو ته راشو که نه نو زموږ صوبه خو خپله هم ډېرې زیاتې مسلې لري فنکاران هم ډېرې مسلې لري او په امنیت په حوالې سره هر اړخیزې ستونزې یا مشکلات دلته کې نو دې ته بیا تاسو څنګه ګورئ په پښتنو باندې او د دې سات وینې او د پښتنو فنکارانو باندې یا د دې زمونږ پکار شي د دې ځای یو اتلانو باندې جوړ شي د دې ځای لوکل دغه په کارو کې دې ته څنګه ګورئ؟
داسې دی جی چې د پخوا که تاسو خیال کړي نو در خیبر فلم جوړ شو که نه جی، نو په هغې کې یونس قیاسي صاحب نه یو ګانه ولیکلی شوه چې موږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی. هغه فلم چې دی نو هغه ډېر سوپر هټ شو، هغه ډېر مشهور شو، او هغه د دې لوکل چې کوم اتلان دي د دوی د پرمختګ یا د دوی د ویلیو زیاتېدو دپاره یو ډېر مهم کردار هغه وخت کې میډیا نه وه، دا فلم ډېر لوی میډیا و، نو هغه ډېر لوی کردار ولوبو. اوس هغه فلم چې دی نو هغې دونه کردار ولوبو چې هغه دوی په قصد بند کړو، یعنې ښه قصدن عمدن هغه روانو په سلیماګانو کې، او د هغې په ځای باندې پخپله یعنې قصدن عمدن جون یا مرګ یو فلم و، لکه هغې کې داسې فحش محش شیزونه هغې راوستې د هغې په سلیماګانو کې ولګو، دا پښتانه یې ورپسې کړل، او چې دوی ورپسې کړل نو دوی نه هغه دره خیبر هېر کړ، دره خیبر یې په قصد هېر کړ. نو لکه دا زما علمزیب مجاهد په امریکا کې ناست دی، زما هارون باچا په امریکا کې ناست دی، زما تاسو ګورئ چې زما سردار علي ټکر کوم ځای کې ناست دی، زما فنکاران څه شو، زما فنکاران لاړل. ګورئ د زما اولنی کار یې دا وکړه چې زما د فنکارانو زما د پیغام د بربادۍ دپاره دوی هغه پی ټي وي باندې چې زمونږ کوم پرایم ټایم و د 5 نواله تر 8 بجو پورې لاولې هغه ختم کړ. د هغې ختمېدلو سره زما هغه ټلویزیون، تاسو د پېښور ټلویزیون سټیشن ته ورشئ، هغه ویران پروت دی، په هغې کې خلک زی پروډیوسران وزیري لګوي او بیا ځي کار نشته د هغې، یعنې مطلب د هغې ډرامه نشي جوړولی، هغه هېڅ شی یعنې د پېښور د پښتو د پښتنو هېڅ قسمه پروګرام دې وخت کې په ټلویزیون باندې نشته، په سرکاري ټلویزیون باندې. نو دا څیزونه چې دي دا دونه نقصان موږ له راکړه چې زما فنکار برباد شو، زما تاریخ برباد شو، زما نوې نسل او داسې نه، دا قصدن عمدن دا شی کېږي، او هغه قصدن عمدن څه چې دی نو هغه دونه روان دي چې هغې موږ له دونه تاوان راکړه چې بس هغه ارتغل جوړوي او که پرتغل جوړوي او که نسیم حجازي جوړوي، او بس زما را خلک ورپسې دي، ځکه چې دوی خو خپل څیز نه دی ویلی که نه، خپل کتاب نه دي خبر، د خپل فنکار نه دي خبر. یعنی تاسو اندازه ولګوئ چې زما کم اسماعیل شاهد دی، زما کم قاضي ملا دی، زما سید رحمان شینو دی، دومره لوی فنکاران هغې غریبانان چې دي هغې در په در ګرځي، او هغې ته دونه نقصان میلو شو، د پښتو خپل ادب د جمود ښکار شو، د پښتو ادب سره تړلي چې څونه لوازمات دي، نغمه، موسیقي، چې کوم نور فوکلور ادب دی. تاسو ګورئ ستا په تیرو 20 کالو کې 25 کالو کې د پښتو متل نوی نه دی جوړ شوی، د پښتو ټپه نوی نه ده جوړه شوې. د دې نه اندازه لګولی شي چې موږ له څونه نقصان ده. ډېره ښایسته خبرې وکړې تاسو ډاکټر صاحب، ډېره مهرباني. مهرباني. خدای په امان. السلام علیکم.